هلته لګي دلته لګي ډوبه خزانه کې لګي وای وایم بېروزګارۍ غرق دې کړمه اوس څوک ګورم چې غیبت ورته رچه وکړمه یم کاش که روزګار مې وي نو څه خپل کار به مې کو دا غیبت خو به مې نه کو نو په دې ګناه کې ځان نه ګرفتار یم قدرته روزګار راکې روزګار راکې بیبي راته وایي ته د کار روزګار نه نو ته ورته وګوره څونه یخې یخې ماتې مې ورته راغېستې دي او دا به وله اوس کور ته یوسم او وایي ته کار نه دې کولی څنګه تابعدار یم السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه ښه دي څه دي دا څنګه دي دا څنګه ولې نه ما ولیدې څه دې ولیدې نارنجان دي دا نارنجان یاده بیبي وي ویره وي ګوره پکې الاټوم یا مې سره ګپ ولګو ښه کینوان دي ما په هغه کې غوټې مه راکوه ښه اوبو کې ولې تا یو یې درکړم ښه زما رور ني نه د تا رور نیمه زما خو بل رور نشته زه خو دقه یو اکلوټ یم خبره واورې زه به تا چې کوم دی وروستو ټاپیان یم دوکان کې وایدم وایي تا د رپیو ماشین کارم چې ته ما په ټاپیانو ټوکه کې خدای سپو وایو کینوان دي راځه چې ویخورو نو بس همدقه مې وی که هسې دې غار ته راځه اوله ته مې پکې ونه خوري هله اوس یو بلا بلې ته وایي بو راځه څه نشته هذا کینه به دې کاڼي راځه کینه دا کاڼي دې پوروانګه کوم خوا لاړې ته لاړې زما سترګې ټیک شوې ما کار چې ورته وګوره ما داسې کار دی که نه چې تیزه کې ده یره مې وشوه هغلته به کېنو نو تا ولې دې غار ته راډنه خپل هوا ده ښه وی راځه غار ته راډنه کړمو کېنه ته راځه دقته کېنه ښه کسه مې وکړه دا ورته کېده ولګه ښه څو مالټې پرېږدم دې کې به زه څه بېبې راموړم وی که نه ته ولاړېږي سپي ګورې ښه نور ته نه واجمه نه خیر دی ښه غپ مې سره ولګو دا به هېڅ جبره کېوي ویې ګوتې موره ښه څه ماته ته ووایه که دا کوم ځای وي دا خو داسې کار وکړه نه چې ما سره جیب کې صرف 5 روپۍ وې به دغلته زیارت ته یو بابا ناست وې او د قصد یوې د لوندې وه به 5 روپۍ ورته کېغواړي او 50 مې ترې وټټې کړې په هغې مې دا واغېستې هغه بوډا نه دې پټې کړې ما دې پټې نه کړې هغه وې د لوندې نو بیا راپسې چغه مو واړوي 50 خو دې یوړو زه خو پوه شوم دا وایي زما سترګې ټیک شوې که نه خو د دې نه پس به د بل شی جوړېږي ورګه نه جوړېږي نو ما سترګې نه وي چغلې وي ما ته بیبي وایي ښه کارونه کوه ښه دا ما ښه کار وکړو ولې دې ناروغ وایي خلکو ته ښه کارونه صرف ته کوه ښه یا به ته مچینچې وي او تا راته ووایه که نه چې ته خو داسې مټه غوښ په شانې دا ولې ستا سترګې اوس ټیک دي لکه ته وایې او ته وګوره څه ووایم نو دا بدن چې به دې خلکو پرېږدو دا خبره ماتې دې څه کړې ماتې ما څه نه کړې تا وې دې بېبې لرم او غونډې دې جیب کې واچولې دا ډېره وایي دا ډېره ما پوی ماتې راپاکه بچې ما نه دي اخېستې والله که ما اخېستې رښتیا وایم چې تا هغې دې پټکې کې یې پټې کړي ته یې کړې ما دې ستا په دې اوسنو سترګو قسم یې که ما به راغېستې ډېرې پسندې پورې ته وګوره ما ماتې دغه ما بېبې راوړي بېبې راوړي خو تا ګوره په ما مالټې مو خوړه د غلا الزام په ما لګې جارمو څوک یې دا را شامو مې لیدلې دي نه دا د کوربان یوه تخته اسپرلی شو خو زمونږ ته څه زه خو په خزانه وړېدلې یم په خزانه وړېدلې دا سپرلي داسې سپرلی داسې هر ځای که راته بحثونه کې جنازه به رانه وچي لږ راتېز شه د جنازې سره غم شته او زما سره غم نشته ولې راته نشته الله ته مې ډېر سوالونه وکړه خو د دې سپرلي نه ونه وځي چېرته یم ګورې په دې خولې لاس کې ده ایندا کونټې اینی ان په منځ یې غاښ ته وباسم غاښ زما غاښ پسې مار وخت نه لګیا ګورې ښه سترګې مې وباسه وال مه کوه زه په هغه جج پسې بیا ځم چې دا تا جیل کې ولې واده چو جج پسې ځم جج پسې زه یو شل در پسې لاړه شه ته ګوره چې زه پسې ځم خو نه ما
موته بیا دې موته ما ته بره ګلخانه چې ستا بسونه صحیح د چرګانو ګاړه مې جوړه کړې ده اوس د چرګان پکې کوم یو بودم خدای پاکه مې خوښېږي چې دوه یوسم او که درې ته یوسم خو زما ګورو به درلم ښه ګوره ورته په پنجرو کې غوړ بند کړي دي شته نه ښه نشته ایله موقع ده قدرت خیر وایي کار شو خدای پاکه نو دومره ډېر چرګان دي وایي دې خو پکې پروت دی سپلو سره پروت دی دا بېدمه ده والي دي والي دي بیخي ځان شپېلې کړی دی ښه جیب کې خو څه نشته پلیتاق مارغه دی څادر یې خو چې کوم دی چاهدې پورې غځولی دی څه ورته شته خدای پاکه نو اوس په ده څه کړو زموږ خو چرګانو سره کار دی کله چې هغه زویه شي چې چرګان مرګان خو ساتي خو چې دا یو بوځم او که دا بوځم ولکه دغه پې اچومه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 همدا به بوځم دا وای هغه زوی راغی قربان یې راغی وای امراري وای یا الله ته مې پرده وساتې تا ته خو ما مالټې یادې کړې مالټې دې راوړې خو نه او بیبي ما مالټې سمې ډېرې اخیستې وې که نه بازار کې راسره یو مټا غونډه کې غول غونډه کې هلک مې نه وچوه او بس هغه ته کې یو غار و وي راځه مالټې به ډېرې کې وخورو نو بس موږ باندې یو بیا شیشه کړې وته خولې نه یو د بټۍ خولې وته مات کړی بیا نه وې تا ته ما ځان یاد کړی کو تا خپل ځان له راوړې وې نه کنه بیبي نو به دغه راته یو ځای جوړ وکړه به دغه نه ټولې وخوړې او بس رامنډه مې کړې تې راځه دواړه د کار دی هغه دی زمونږ نصیب هم اوده دی اوده پروت دی زمونږ به څه نصیب راایښي پاڅئ بیا دې والي دي مړ دی خو څنګه خدای به مې د نقلاڅه نه کړي نو پاڅه راجي ګوه نظر دې لږې کو نه همدې خوا ته وشی سړیا لکه چې خوب هم راپاڅولمه ایګه دې بیبي دې چېرته دانې اچوم دانې ها شاباس یو بانجا جنګي او بل یم شرابي او زنګېږمه دغه کارونه دي زه به کار نه کړم ډېره غوسه راځي که نه ډېره غوسه راځي غوسه درځي چې کله په چوټه پروت یې بیا خو غوسې نشته وایم نشو پسې به بد نه وی چې چر سیني نو تر سیني او چې اپي میني نو یقیني ني او وایم چې پوډې ني که نه نو لوډرې ني شاباس شاباس د نشانو متلې یادې ساتلې دي چېرته حدیث هم درځي او که نه الحمدلله هر څه راځي خو د نشې بد به راته ګوی نه وی زمونږ د مشرانو متل دی او زمونږ د مشرانو متل دی چېرته حدیث هم پکې وایي بس بلې خبره به نیوله منډې به پسې وایم په سر دې راجل که په سر په دې خولې به دې لاس کېږدې که دې ځمکه ته یې وامه په سر دله ما نه یې دړ کړی په سر دله چیټو دړ کړی دی بیبي نه نو ته وایې ستاسو نو کار روزګار نشته نو د حاجي ګل روزګار بني ښه چې ورته وګوره زما ټوله غټ روزګار دی د خلکو د ګاډو بارګینونه یې که نه زما د چرګانو بارګین دی سرکوزیا چې ځواني مې وه نو د مور نه یې تپوس وکړه یم دوه خو مې ګاډي دوه خو په دې نشو کې مې بیایلې زه یو ورځ خو پکې ما مو بیلې نشو کې مې بیله او ته نور د اسلامي څه ونه ګرځې ګورې ګاډي به هغه پراډو ګاډي علم ښه پراډو ګاډي علم سړیا ماته پته ده پاڅې خوبونه دې ډېر وکړه منډه که غربېله څه سودا راوړه پاڅه نو دا زوی مې ولېږه ما سړیا سړیا خرابې نشه راله خرابې که نه نو زوی خو چې لاړ شي نو زر په چرګانو له غوزان او بادام راوړي ورچه څه سبزي راوړه او بیبي دې یو ځل یې ټولې دې کو نه زما به بل کار نه ستا چرګان به ساتم وای خو روان شو وای دا پکې څه دي الله دا خو غل دی ما پیدا دې کړم نه لکه ته واپس کوټ هم رالي ما دې راغلم ما هغه مالټې مې د کور ته راوړې ما یې دلته بې وخورو مالټې نه دا ډېره ما چرګوټي باندې راغی چرګ رانه پټوي نه نه خدای شته که ما ته تقلا کړې وه تا ته ګنجې ښکارم څه چې غم جوړې کړي دي دا دې ګوره دې یو نه هلته ټولې مالټې وخورې که نه او اوس را چرګ پسې تېرې راغی نه دا څوک دي دا پته نه دی خو نه دباونه مه کوه
اته ورته دلته پروت یې ستا ملګری ښکاري ته خو هم غل وې نه 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 خبره ته کوم دا د استاد پاتې دي صحیح خبره ته وکړم لږ مې پرېږدی تاسو دې کار کې کښېنه خبره به ته زه کوم داسې نه کوم هله کټ کې وایي چا به هم نه لرو کې خبره ده کوم کښېنه تاسو ټول کینه هله وای قدرته چې بچ شومه بیا پلار او زوی کې یو هم د کار دی چې غل به رانیولی وې وتښتېدو بیبي غل خو لاره پاکې وکړه ښه یو باګه به کوي نس بیا خو کمزوري مې ته خو ځوانې نیولې به یو ما تیږه نیولې وله ډېرې وي وی نه ورته دا ستاسو غل په دیوال باندې تښتېده خبره څنګه وړي ما ته پرېږده ورېږه خو د کار خبره یي په ډانګ باندې سر دغه پرېږده کېښوده بیا تښتې بیا تښتې دا تختم انا خبره شته که شو تختم خبره وای وای ماته شوه وای ماته شوه کپېته لاس کپېته ما داسې کار دی که نه چې زه تښتېدم خو نه تا چې کومې مالټې راوړې او مونږ چې یو ځای وخوړې که نه ته په هغې خفه شول ما د هغه بیا راوړې خو نه وې ډېرې وي دا ډېر زویه دې خو دې خبر نه خو تا ته وایي نو د دې نه مخکې هم د دوکان والې وه کوم ځای کې دغه یې دقه دی کې او دا څوک دی دا ما ته غل رانه وستو دا زما ملګری دی هله دواړه وتړئ ملګری ملګری ملا او تښتېده یا به نو تښتېده د خر په ځای کولال وداغو درته مې نه ویله تاسو زما مننه په ما هم راباندې که غلطه نه وتښتېده زویه وایي یم پیمان که نه بیا یو خو موږ دا کوونکی نه بیا کوي بیا سړی بیا دا کال بس نه لاړم ماشي مه کوه یو خفه کېږم نه نه تاسو پکې د خر په دې کولالو دغه خیر خفه دا خیر دی دا خیر بیا به نه وډاتې ښه خو بیا خیال کوه دا کشل دی زما په زوی به بدماشي نه کې په خپله به دې رانیولی وې یم تماشا هله تماشا مړی تماشا تماشا وینه وینه دا دي ګوله ګوري را غورځېدم په ټوله لاره مې ټالې وخوړې را غورځېدم په ټوله لاره مې ټالې وخوړې د اختر شپه وه ما سلو د خوبولې ګولې ګولې وخوړې غورځېدم په ټوله لاره مې ټالې وخوړې د اختر شپه وه ما سلو د هله په ما باندې غوسې مه کوه پوډرې چاته پوری وي تا ته هله وی هله وی هله الله دې لاس مات کړه چې لاس دې مات ونیسېدلمه سمه خوځه وه د نشیانو نور څه کاري خو کور کې په ښځو راکېده او بار چې دی نو د ګیدړ د سوري په رنګ ایرېږي یم په دې خپل لاس کې راګني وزنم دې ګورې وزنم دې ګورې وایډم دی زما ارو درته معلوم دی او که نه هله وی هله وی سمسا زه ځمه تاڼې ته چې په تا باندې باره پوټ ونه کړو ته به یې وینې دوه کا درېو کا زمري ستا هم لاسه ده هغه روم دې لاسه ذات دفع خون لا چرک نشو که نه وی دریم حق ده خودی از گوه سی دی پیدا سنگ رده خونه خواه یا قدرتا یک دو او ده والا تینا ها تور غالیم پا کرا وستی دی خواه و زبا غخپل بودم چکم می خواه دی وسی خواندو که آغا دی نه هغه پرونی پکې جوړ نشته که نه نه پرونی پکې دی خو لږه خوا دی ورځم ما پکې ښه وای تی خدای دې بنیادی باتا څه کې ته اورګه دوی څه کوه کوجا وا ټوکا دی خوا به توپ کولو ټوکا راځه بیبي ګیر کا بیبي پوزو لګي ودا کوم خبر اورې ته پوزو لګي راځه اے ماټې در کوم خپلې ته ته دې پوزو لګي کوم وای چاچري امدا ته چې د غلطي په سترګو نه دي لیدلي اوس مړی کنه اوس کاري سم من مستیا کوم دا پمپ له ګولک ته شي مې لیک اوس په کې را تا ته زړه مې پوزو لګي کوم کنه راځه وستو بیبي
سلام علیکم غلاګانې کوي وایي سلام علیکم خبره غوزار خو مه کوه که نه ګوره غوزار خو پکې نشته که نه غلا مې کړې ده دا راته ووایه که نه چې دا دې څه دی دا مې قرانې دی دا قرودانې داسې نه وي ستا پلار دی دا زما پلار دی یو خبر ته کوم کاکا خبر کېږي ما زه غوغل یم خو نصیحت مې واوره داسې کار وکړه ډېر کچه کچه واسکټ یې چې وایي تاسو ونیسئ دغه بوس راوړم او ورته ډوکې انت بوس راوړه او زما خبره واوره صبر وکړه وایي. یا بچې دا غلاګانې مه کوه زما دا خاوند چې دی دا پوډري دی او 3 ورځې غلاګانې کوي او خپلې مور له همړه ګډوب کړی اوس یې مالم یا بچې ګورې مور به در سره ډېر خبره ته کوم خبره ته کوم دې نشم جګړه ده خبره وره کېنه ټولې بس څه دا ستا خاوند دی داسې کار یو خبره ته وکړم تا خو مو پېژندم څنګه داسې کار دی موږ په یو ځای ګاډی لوټ کړو ده هله دا برګرې وکړه ما پکې راغلم ما څه کې دا بوس ته ته ډوکې کوم نه داسې کار مه کوه داسې کار کوه دلته لږ دې خوا ګوره ما خبره کله کله داسې کار دی که نه دا ترفیع شو راواله دا به ورته لاندې کېدو اوس به لاندې کېدو دا به پاسه کېدو بس لږ پې او چیني پکې ور واچوه چې پخه کړو د دې خبره خو مې ډېره خوښه شوه بیبي دا چې او پې پخه کړو بس صحیح ده زه چیني او پۍ مې رالم نه ته خبره وره داسې کار دی که ته لیټر ونیسه پې او چیني په ما صحیح ده تاسو دلته کښېنئ دې ته او ته پخوې اوبه پکې واچوه صحیح ده صحیح ده زر راځه هله خو بیا بیا بسې وای څه پې وډکېده بټوي خدایه پاکه نو تا کې دم هم نشته یو شانې نچي تماچې شروع کړي دي او خل پټې ملا ډانګې اره وټې کېنوې کېره بای کم دی نو مړ به نه وی نو ما به خیرات خوشحالۍ نه کړې سمه شه او دغه ورسره نشته چیني امین سره نو دکان بندو که نه داسې کار وکړو که نه تاسو که نه پې چیني نشته زه ونیسم دا خل دې اوسه دا نه دی دا دي ګوره دا غل نه دی چیپیس چې بوټ کو تا هم دا بچي کې بنو چې نشته دی سور چی به پوخ کړو څو به پوخ کړو بس کیسه ده چې غل نه وي نو دا دونه منډې موږ له څه ده که سړیا نه غل خو نو خو چرګ مې خوښ شو چې به دې وینو زه چېونه بندوبست کوم دا ته ورشه ای چې نن را پاسېدلم که نه تا نه منکوټه مخ مې لیدې دي نو خاډه ور مې ونیدي ده وعلیکم سلام هغه جج صاحب وایي راشه ولې خیر دی ښځې راپورټ را باندې کړی دی خیر څه لري وایي دا دي ګوره چې بیبي را باندې راپورټ کوي وتې تانې چټلې وه ویم دا مو به در ځوړندو ښه راځه دا دی بیبي خبره وره بیبي راشه مور ته دې راشه څلور ونه ورشوي په تا باندې چې کوم دي وي راپورټ شوي تا کړې که تا کړې ما کړی دی داسې کار دی تاسو ورشئ زه به چای پخه نه راځه تم راسره راځه تو خو غل نه ښه دې مه یارېږه اوس باندې پته ولګي ښه تاسو دلته کښېنئ او زه جج صاحب کوم شی به کښېنم کوم ځای کې نه جت نه پاده وای کېنه کې کېنه وای راځه السلام علیکم جی وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام نن خو د عدالت چوټي وه په تانې راپورټ شو چې دا کیس لجنس وه نو ما دا کیس پر زه پرې وای کوشش باندې خپلې ماته پاکا دښته راته کار جوړ کړی بیبي خو څه وای دا دې څه راوستي دي راځه دا انسان ته کېوان یاره دې دا غلو نه رښتیا غل نه دی دا مېلمه خدای ته وایه هغه تاسو کې کوم یو کس چې په خدای داسې څه کوي دا یو دی دا دی دا یو دی اما وختارو ما کار مې ټکای شرمېږم نه چې په ښځه باندې لاس وچه دی مې داسې کار وکړه چې کور کې مې نه تنګ شو بهر ووتم یو سګرټ مې وڅښو چې رالم کور ته بس پیغورونه کول بس ما بیا باندې کوم مې وایه او بیبي دې سره بس ما خو مې راپورټ کړی دی زه یم حوالات مې واچوي یو ورځ خو نه شوه روزانه مې ویو ټکئ دا خبرې کوي او باید خان راځي هسې داسې کار دی خاوند دی او هغوی کې داسې چې دی زه جیل ته بوځم دا جیل چې کوم دی په داسې بدرنګو باندې مه شرموئ بس ما پرې کړه چې کیس ختم شي ټیک ده جج صاحب تاسو زموږ د قام مشران یې تاسو ډېر قدرمن خلک یې خدا لږ پوهه کړه چې بیا ما نه وخي غور مشره دا یو وارننګ در بل هم در کومه خو که د دې نه پس نه دا ښځه بې وواله که نه نو پوره 2 کاله سزا به درکړم د جیل ټیک شوه زه ورځې
سلام وکړئ جی آوا زه لږ اوبه راکړئ وختي اسمه ډېرې منډې وهلې جی دا څوک دی دا جی مونږ کله راغلي پټه نه نامعلومه غونډه کې دي باندې باندې پرچا کټ کوم ها شکل خو ډېر ډینجر غوندې دی جی سم نارم دی کنه کار نه شي ټول واده چې حواله کوي زه شابه زه جی اچھا مهرباني جی السلام علیکم علي جی راځه دا به داسې کوم صحیح ده ته راځه امجد صاحب نور کله به خلکو ځوانانو نه ګیرې کولې اوس بوډاګانو جګړه راویستې یاره ساجي به دی بوډه وڅګي په عدالت کې ولاړې دا څه چلې جوړ کړې دي پریاد خپل وایي څه پریاد دی جج صاحب چې موږ غریبانه تاسو ته خپل فریاد او ژړا نه کوو چېرته به کوو نو ټیک پې کنه ودا د تاسو لپاره موږ دلته ناست یو څه پریاد ما ته وایا زما خاوند تاسو بری کو جیل تم نه کو نو هغه دې پیوالي ولا چې را باندې مات کړی دی السلام علیکم وعلیکم السلام ها ته بیا راغلی یو ها خدای به خیر دا ته وایا دا بوډه دی ولې واده دی ویولې وړیا ته دې خواشه زه خیر ماشوم ځای چې دالو شو همداسې کار چې کار چې ټکسي ګل مس کړو او چې په دا واره څنګه راځل نشوم راځل نشو واستغې سپورې شو کړی خو بیا خو ما به ځان نه غره کومه زره نه ځان ته به چې وی دی کنه بس بیا نه بس لو ته مو خمي وایا او نو نو بیا والا نو چې ته پوسو یو چې پاسې دی وایا پسې دی والا یم په دې می وایا اته وی چې کوم جګتا را پیسې را کړی کنه هغه ستا په شان دی واخو په ما ته وی او د عدالت توخی مو کنه بس چې بس مظلوم کا په یو خل چتول او اخلاص ولا می چتول او اخلاص ولا می دا ته وایا بوډه ستاره لاس ماته او دا څه کارو کې دا بل لاس مره مات کې او بوډا بلی ay, dan yan ba siya?